سلامونه مې ومنئ خویندو ورونو، هیله ده تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، دا څو ورځې په سوشل میډیا کې زموږ اکثره خویندې ورونه د ډاکټر صاحب اشرف غني په رابطه ډیر زیات منفي خبرې کوي، ډیر زیات منفي تبلیغات خپروي. وایي ډیر د تاسف ځای دی چې هغوی دا خبرې کوي چې ډاکټر صاحب اشرف غني د پیسو سره تښتېدلی، وطن سره خیانت وکړلو، وطن په دې حال کې پرېښودلو، هغه لاړلو او یو خاين انسان دی، هغه دی باید چې دی پیدا کړل شي، هغه دی باید بندي شي. بعضې داسې منفي خبرې، دا ډیر د تاسف خبره ده چې هغه خویندې ورونه چې ښه په دې پوهېدل چې ډاکټر صاحب اشرف غني څومره وطن دوست، څومره وطن پرست انسان و، هغه شپه ورځې په ځان څومره فشار راوړی چې د وطن د سوکالۍ، د وطن د آبادۍ لپاره څومره هلې ځلې کولې، څومره خدمات په دې څو کلونو کې د ولس لپاره، د ولس د سهولت، د آرامۍ لپاره یې وکړلو. بیا هم همغه کسان چې دی په اوس مرحله کې داسې منفي تبلیغات او منفي ټاپکونه غږوي، دا ډیر د تاسف خبره ده. تاسې کله چې دغه خبره کوئ د ډاکټر صاحب اشرف غني هغه خدمات په نظر کې ونیسئ چې هغه څومره سهولتونه او څومره خدمات چې دی زموږ میرمنو، زموږ ورونو نور کدرونو ته مهیا کړی و. بیا خبرې وکړئ. که چیرې تاسې داسې وایي چې هغه مثلا د پیسو سره تښتېدلی، وطن سره خیانت کړی دی او داسې نور منفي خبرې کوي، زه تاسو ته دا وایم چې کله ډاکټر صاحب اشرف غني تللو، هغه خو په رڼا ورځ لاړلو، دا دومره دا 3-4 موټره پیسې دا په څه شي کې وړلو، هغه خو یوازې یو کتاب سره چې دی لاړلو. دا څه بې معنا خبرې دي. ګوره تاسې کله چې داسې منفي خبرې کوئ، لږ له عقل نه کار واخلئ، بیا خبرې وکئ، خدمات په نظر کې ونیسئ، بیا خبرې وکئ. ښه په دې پوهېږئ چې ډاکټر صاحب اشرف غني خاين انسان نه و. که چیرې ډاکټر صاحب اشرف غني خاين وی لکه عبدالله غوندې، هغه به دلته پاتې وی. عبدالله غوندې، ډاکټر عبدالله غوندې یو انسان چې یو نیکتایي په $100 باندې کې څه په کش و پش کې ګرځېدلو، هغه اوس چې دی ډېر د آرامۍ احساس کوي، د سکون احساس کوي. هغه دلته چې دی د طالبانو په منځ کې چې دی ناستې مجلسونه کوي، میلمستیاګانې کوي، خوراکونه کوي، هر څه کوي. هېڅ کله هم هغه وطن فروش، هغه خاين نه شو او ډاکټر صاحب اشرف غني خاين شو. در حال په دې تاسې پوهېږئ چې هغه تر تهدید لاندې و. یو هفته مخکې هغه باندې ډېر زیات فشار و او دا تهدید ورته و که چیرې ولایتونو ته سقوط ورنکړي، له منځه به ویسي او یو لویه فاجعه به رامنځته شي په افغانستان کې. د دې لپاره چې د وینې تویېدو مخه ونیسي، هغه ځان قرباني کې ځان یې قربان کړ د دې ولس او د وطن لپاره، او همداسې چې دی خپل یو کتاب سره چې دی لاړلو. نو تاسې لږ فکر وکړئ، بیا خبرې وکړئ. دا ډېر د تاسف ځای دی. زه چې کله په سوشل میډیا کې د بعضې خویندو ورونو نه دا خبرې واورم، زه په دې پوهېږم چې هغه ټول باسواده دي، خو بیا هم داسې منفي تبلیغات او منفي خبرې کوي. ډیره بده ده. لږ فکر وکړئ، بیا خبرې وکړئ. تاسې دا په نظر کې ونیسئ چې دلته هغه کسان چې څومره په کش و پش کې ګرځېدل، لکه ډاکټر عبدالله چې څومره اوس په آزاده فضا کې ګرځي، او د هغه چې دی په ویډیو کوي چې ډاکټر اشرف غني پخوانی ولسمشر وطن سره خیانت وکړلو او لاړلو. خاين او وطن فروش خو همغه دی چې دا څو کلونه کې د کلونه وشي چې د سولې په مذاکراتو کې دا مشرو، هېڅ کله یې مثبته نتیجه یې موږ تاسو ته رانه وړلو. نو خاين ځکه چې خاين همدغه ډاکټر عبدالله دی چې همداسې یو معامله یې کړې وه چې د ډاکټر صاحب نجیب الله یو سناریو په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې چې دی دا تکرارېدلو. د دې لپاره چې دا سناریو تکرار نشي، د وینې تویېدو مخه ونیول شي، هغه دغه عمل وکړلو. نو هیله مې له هغو خویندو ورونو نه دا ده چې هېڅ کله نور دی د ډاکټر صاحب اشرف غني پر رابطه منفي خبرې دې نه کوي.